السلام علیکم، یو ځل بیا ښه راغلاست. په دې ویډیو کې غواړم چې تاسو ته وښیم چې څنګه کولی شو ټیکس سپیچ ته کنورټ کړو. یعنې دا چې زموږ سره یو لیکنه ده، غواړم هغه لیکنه زه اواز ته تبدیل کړم، یا هم یو انګلیسي لیکنه ده موږ سره، زه غواړم هغه لیکنه په اواز باندې تبدیل شي، یعنې وویل شي. یعنی مطلب دا چې زه یو لیکنه لیکم، هغه باید خپله موبایل ووایي، یا هم د هغې نه ما چې کومه لیکنه لیکلې ده هغه باید په لوستلي، البته په لوستل شوي ډول باندې وایس شي، یا هم هغه موزیک یې موږ ته پکار دی، کوم ټیکس چې موږ لیکلی دی هغې موزیک موږ ته پکار دی. یعنې هغه د ټیکس څنګه کولی شو، مطلب دا چې هغه ټیکس البته وایس ته کنورټ کړو. د دې لپاره به تاسې لاړ شئ پلی سټور ته، او پلی سټور کې به تاسې پلی سټور ته چې کله لاړئ، دلته به تاسې وایس چینجر باندې سرچ وکئ، وایس چینجر باندې به تاسې دلته څه وکئ، کلیک وکئ، او دلته به وایس چینجر به را ډاونلوډ کئ. دا به را ډاونلوډ کئ او وروسته له هغې نه به یې اوپن کئ. کله مو چې اوپن کړ نو بیا به وروسته له هغې نه تاسې کله مو چې اوپن کړل دا به تاسو ته راشي اوپن آډیو، دلته وایس چینجوئ، هغه مو مخکې ویډیو پکې باندې کړې، دلته ټیکس ټو سپیچ تاسې په دې باندې کلیک کړئ. نو دلته به تاسو څه وکئ، هغه خپل ټیکس به دلته څنګه کوئ، البته ولیکئ کوم ټیکس چې تاسو غواړئ سپیچ ته یې تبدیل کړئ. نو د دې لپاره به تاسې خپل ټیکس دلته ولیکئ. زه وایم چې don't worry about the money, don't worry about the money follow the people should follow the dream, people should follow the dream. If you have a dream, just go ahead. اوس دا لیکنه شو، زه غواړم دا څه ته تبدیل کړم، دا غواړم چې زه البته سپیچ یا هم وایس ته تبدیل کړم. یعنې دا لیکنه ده، دا اوس ټیکس لیکنه ده، زه غواړم دا په وایس ته تبدیل کړم. او دلته تاسو ته یې ویلي چې تاسو یوازې 4,000 کرکټر پورې اجازه لرئ چې دلته ټایپ کړئ، یعنې 4,000 حرفه پورې دا کولی شي څنګه کې خبرې وکړي. 4,000 هغه ډېر غټ هغه دی. نو تاسو چې کله دا کلیک نو دلته به تاسې هغه پاست او سلو وایي، دا څومره سلو وویل شي، پاست وویل شي. اوس پلی کوو، تاسو ته به هر څه معلوم شي. نو انګلیش دی، نو دلته تاسې نور ژبې هم انتخابولی شي چې په کومه ژبه به کې تاسې اوسي. دلته هره ژبه چې تاسې انتخاب کړئ په هغه باندې به تاسو ته وویل شي. نو زه بیا راځم پښتو فارسي هم کوم، او لومړی انګلیش مې ولیکل، دا کوم. نو دلته په دې باندې کلیک. Don't worry about the money, follow the people should follow the dream. If you have a dream, just go ahead. تاسو ولیده چې دا څنګه شو، زموږ د ټیکس سپیچ ته تبدیل شو. نو که چېرته ایکسپورټ ووهو، تاسې اوس دلته وګورئ. Don't worry about the money, follow the people should follow the dream. If you have a dream, just go ahead. Don't worry about the money, follow the people should follow. تاسې ولیدل څنګه مو کړل، دلته دا مو دې ته تبدیل کړ. اوس دلته غواړم چې پښتو لیکنه نه څنګه کوم، هغه البته پښتو لیکنه. اوکې، دلته راځم لیکم چې نمایندګي کوي. open setting، دلته پښتو voice not found on your device, please add language from the system. ښه، دلته سیستم څخه لانګویج انتخابوي، وروسته له هغې نه. یعنې دلته موږ انګلیش، خو تاسو ولیدل چې انګلیش موږ څنګه کړه، هغه مو ټیکس مو سپیچ ته تبدیل کړ. لکه مثال په ډول لږ لنډ به یې ولیکم چې
nothing is easy, nothing is free. دا شو اوس دا کوم Nothing is easy. Nothing is free. اوس دلته سلو وایم چې سلو یې راته Nothing is easy. Nothing is free. وایم دونه نور هم سلو Nothing is easy. Nothing is free. دلته اوس که پاس ټکی تاسو Nothing is easy. Nothing is free. وایم نور هم پاس Nothing is easy. Nothing is free. په دې طریقه باندې کله چې دا تاسو ته په کار وسو وروسته له هغې نه ایکسپورټ ووهئ نو دا به څنګه Nothing is easy. Nothing is free. Nothing is easy. Nothing is free. Nothing is easy. تاسو کولی شئ خپل ټیکس البته وایس ته تغییر کړئ